ډېر متاسف یم د دې په عوض چې د نن موضوع باندې خبرې وکړو. خپل تعداد ته چې ګورم رښتیا هم چې د ځان سره خجالت کوم چې په دغسې یو غټه ټولنه کې چې افغانان دلته په جی ټي اے کې که نه وي حد اقل یو 2 لکو شاوخوا کې افغانان خو به دلته وي. نن دلته مونږ داسې کم خلک ګورو دا د دې تناسب باندې ډېر کم دي. زما په نظر باندې دا هیواد که موږ ونه بخي شاید خدای مو ونه بخي، ځکه هغه خلک چې نن په همسایه ملکونو کې حتی په امریکې کې د ډېر سخت تشنج سره مخامخ دي، د هغوی غږ پورته کول حد اقل زموږ مسؤلیت کیدای شي. تاسو ګورئ چې نن سبا د پاکستان نه په څه جبر سره افغانان ایستل کېږي، په کورونو یې چاپې لویږي. هره ورځ 700 نه تر 800 فامیلونه د بارډر نه په زوره اخوا تېرول کېږي. تاسو به لیدلي سوشل میډیا کې افغانان ځوانان ممري چاپې کوي، وړي یې هغوی نه د بدن اعضاوې ترې باسي او بیا یې فامیلونو ته تقسیموي، فامیلونو ته هم نه وي تسلیموي او بیا فامیلونه هم نه وي چې په هر ځای وغورځول. د خدای لپاره مونږ تاسو د دې مقابل کې څه مسؤلیت لرو که نه لرو؟ دا هیواد کې چې مونږ سترګې رڼې کړي دي، د هیواد مونږ ته نفس را کړی، د هیواد کې مونږ خاپوړې کړي دي، آیا مسؤلیت مو تمام شو چې کله مونږ کاناډا ته راورسېدو؟ هېڅ کله نه. د دې وجه نه شاید مونږ ډېر څه نشو کولی، حد اقل دومره کولی شو چې خپل حواس دنیاوالو ته ورسو. پاکستان 2 شیې پیژني، یا زور او یا ډالر، زور یا زر.